آیا هند د اسلامي امارت په رسمیت پیژني؟ په 1999 کال کې د هند 814 نوې چورلکې له کټمنډو څخه دهلي ته په لاره وې چې د ځینو وسلوالو لخوا یرغملې شوې او د دهلي پر ځای د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې کېناستې. دغې پیښې د وخت د اسلامي امارت او د هند ترمنځ تاوتریخوالی خپل اوج ته ورساوه. خو د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي دا کیسه له دغې ځای نه پیل شوې. استخباراتي معلومات دا ښیي چې په 9مه لسیزه کې هند د طالبانو پر ضد د شمالي ټولوالي تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و. دوی احمدشاه مسعود ته د استخباراتي معلوماتو ترڅنګ جنگي مهمات، چورلکې او د دوشنبې په ښار کې د وسلو ډیپو یا مرکز هم جوړ کړی و. له هغې را په دې خوا د دواړو خوا ترمنځ د تربګنۍ واټن د وخت په تېرېدو سره په زیاتېدو شو. هند د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د تیر نظام تر ټولو لوی ملاتړ کوونکی هیواد و، تر څو طالبان وځپي او په دې خاطر یې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام سره 2.8 بلیارده ډالر مرسته کړې وه. خو دا حال په کال 2012 کې تغیر شو کله چې هند د امریکا دا غوښتنه بیا رد کړه چې ګواکې هندي ځواکونه دې په افغانستان کې د دوی اتحادیان شي. له دې پریکړې وروسته طالبانو په یوې مرکې کې له هند څخه مننه وکړه او د دوی دا پریکړه وستایله. له دې وروسته د دواړو خوا ترمنځ د بې باورۍ کچه راټیټه شوه او کله چې جمهوریت سقوط شو نو هند یو له هغو لومړیو هیوادونو څخه و چې د افغانستان سره بشري مرستې بیرته پرانستلې. 4 کاله وروسته هند د اسلامي امارت په سیمه کې د یو نوي ړوند حقیقت په څیر ویني، هغه چې بل هیڅ بدیل نه لري او د افغانستان په ټوله نقشه کې واکمن دی او نه غواړي خپله 20 کلنه سرمایه د یو سقوط شوي ځانګړي نظام پورې تړلو سره ډوبه کړي. د هند هیواد لخوا اسلامي امارت سره په تیره دوره کې د دښمني پالیسي ښې پایلې نه درلودې او نه غواړي یو وار بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي، ځکه هغه پالیسي په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي او د مجاهدینو د زیاتوالي سبب ګرځېدلې وه. اوس چې د پاکستان او د اسلامي امارت ترمنځ اړیکې تر بل هر وخته ترینګلې دي، هند غواړي له دغې فرصت څخه په ګټه اخیستلو اسلامي امارت د پاکستان له ولکې لاندې جهادي تنظیمونو څخه جلا کړي، کوم چې په هندي کشمیر کې د هندي فوز خلاف جنګیږي. سره له دې هند نه غواړي د جمهوریت د وخت 20 کلنه سرمایه د دغې نظام له بدلیدلو سره ډوبه کړي. د روان کال په 12 د اپریل څو وسلوالو د هندي کشمیر په پهلیګام سیمه کې په عامو هندي وګړو ډزې پیل کړې چې په پایله کې 26 هندیان وژل شول. له دې پیښې وروسته سمدلاسه اسلامي امارت دغه حمله جنایت وبله او په کلکو ټکو یې وغندله. څو ورځې وروسته د هند یو لوړ رتبه ډیپلومات کابل ته په لومړي ځل سفر وکړ او افغانانو ته یې د هند د ویزو ویشل بیرته پیل کړل او د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان سفارت بیرته خلاص کړ. خو له دې هر څه سره هند لا هم تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 3 د جون 2025 روسیې د یوې زړورې پریکړې په ترڅ کې اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو سره نړۍ ګوته په غاښ پاتې کړه. د پریکړې نه یوازې د امریکا سیاسي برلاسیتوب ولړزاوه، ورسره یې نور ډیر هیوادونو ته په نړیوال سیاسي ډګر کې د آزادو پریکړو روحیه ورکړه. په دغې لړۍ کې هند هم څو ورځې وړاندې خبر ورکړ چې دغه هیواد د اسلامي امارت د رسمي پیژندلو په اړه له روسیې سره سلا مشوره کوي او په دغې لړۍ کې دواړو هیوادونو 2 ځلې ناسته هم کړې. هند یو له هغو هیوادونو دی چې تل د اسلامي امارت سرسخته دښمن بلل کېده، خو اوس د هند وروستۍ پریکړو داسې ښکاري چې هند شاید دوم هیواد شي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني.